فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بیا چې کله طالوت لښکر سره وخوځېد نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کیدونکی دی. څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کیدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه، زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای. خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
دی پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړي دي چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوی کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای له دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل خو الله چې څه غواړي هغه کوي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اے مؤمنانو څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په دردو خوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله هغه ژوندي ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته هغه نه ویده کیږي او نه پریشانی پرې راځي په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړی شي څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون کوم خلق چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي او کوم خلق چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم
إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنې جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل 1 ورځ یا 2 ساعته به پروت و. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي یې هم وراسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پختۍ څنګه راپاڅوو، په غوښه او په ستوکې یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي و چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې؟ ویې فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډي نه غواړم. ویې فرمایل ښه نو 4 مرغۍ راواخله
هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه. بیا د هغو یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده. بیا هغو ته نارې کړه، هغوی به تا ته په ځغستا راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي، د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه 7 وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي، هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي، نه آزار ورکوي، د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره طرحه غم خفګان نشته. یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل له هغه خیرات نه ډېر ښه دي چې ورپسې آزارول وي. الله بې اړي دی او زغم د هغه صفت دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مؤمنان، خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي. کله چې باران پرې وورېږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې ښویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده، له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي، د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي، که شیبه باران پرې وورېږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا له تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي. په دغه ډول الله تاسو ته خپلې خبرې بیانوي، تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مؤمنانو، کوم مالونه چې تاسو ګټلي دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره له ځمکې نه راویستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیره ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ. په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تاسو له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسو هیلهمند کوي. الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. تاسو چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده. ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله ارومرو پرې خبره دی.